د بلخ والي الحاج ملا محمد یوسف وفا په مشرۍ د شمال او شمال ختیځ زونونو د ټولو ولایتونو د والیانو، امنیه قمندانانو او د استخباراتو د رئیسانو ترمنځ د همغږۍ ناسته ترسره شوه. په یاده ناسته کې د بلخ والي د بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، سمنګان، بلخ، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو والیانو، امنیه قمندانانو او د استخباراتو رئیسانو ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ د دې مهمې ناستې پر ارزښت خبرې وکړې چې په خبره یې د زونونو ترمنځ دا ډول ناستې ډېرې مهمې دي او د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ په لا زیاتوالي کې اړین رول ادا کوي. او همدارنګه زیاته یې کړه چې د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 21 ګڼې حکم په اساس د تریاکو کښت، خرڅول، رانیول، انتقالول او استعمالول او د هر ډول نشهیي توکو له منځه وړل د ریاست الوزرا عالی مقام او د وزارتونو احکام، مصوبات او هدایات په ښه توګه تطبیق او تر مسؤلینو او مجاهدینو یې ورسوي او هغه ولس ته چې د بېروزګارۍ له کبله بهرنیو ملکونو ته ځي د حلال رزق زمینه ورته برابره کړي تر څو خپل هیواد کې پاتې او هم دلته حلال روزګار ترلاسه کړي. ورسره د اسلامي نظام په استحکام کې د دواړو زونونو د یووالي او اتفاق څخه د ګټې اخیستلو او د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی هدایات، توصیې او لارښوونې تر علماو کرامو او عامو وګړو رسولو او د عملي کولو په اړه بحث او خبرې اترې وکړې. د غونډې په جریان کې راغلو ټولو مسؤلینو په نوبتي شکل سره د یو بل ترمنځ د همغږۍ په ټولو ولایتونو کې د نشهیي توکو په منځه وړلو، د عالی قدر امیر المؤمنین د فرمانونو، لارښوونو تعقیب او عملي کولو او شر و فساد خلکو له منځه وړلو او یو شمېر نورو برخو کې خپل نظرونه او مشورې سره شریکې کړې او په یو شمېر اساسي موضوعاتو باندې پریکړې وشوې.